پر دغو خلکو د الله جل جلاله غضب ده. دا که علت و که مخکې و که اوس کې دا مغضوب علیهم دي. موږ وایو چې صراط والذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا احسان پر کړی ده غیر المغضوب علیهم یا الله د مغضوب علیهم لار مه راشئ. مغضوب علیهم خو دغه کسان دي چې حق یې پټ کوي د مفاداتو دپاره، حق یې پټ کوي د مادیاتو دپاره، حق یې پټ کوي د ادنا غوندې دنیا دپاره. هر سړي ته ډوډۍ رسېږي، څوک بې ډوډۍ پاتې شوی. پر دغو خلکو د الله جل جلاله غضب ده. دا که علت و که مخکې و که اوس کې دا مغضوب علیهم دي چې حق در معلوم ده، ښه پوهېږې چې والله بالله که په دا سړي کې دا ذره نقصان دي. ته د خپل نس دپاره د خپلې خېټې دپاره پر مسلمانانو غلط نومان ږدې، د مسلمانانو مقابله کوې، له اسلام سره جنګ کوې، دا مغضوب علیهم دي. دې تعالی په غصه ده، دې تعالی هدایت نه کوي. دا بدبخت انسانات دي. انسان فطري طور داسې جوړ ده الا ماشاء الله تر مادیاتو تېرېدل ورته ګران دي. که مې دا وویل له ملایي به مې وباسي. د ملایي ایستن دته زیاتي مرګ ده. زیاتي نو که درواغ و که رښتیا و که هر څه واغه دی بس وایي، خو چې دی له ملایي ونه باسي. دا لا بدبخت خو الله دي ذمه د رزق اخیستې ده. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله رزاق ده. الله داسې ذات ده چې تا د الله پر دین باندې یو څوک له ملایي وباسي، الله به تا وړی پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام یو مجلس کې وایي انا اغیرکم والله اغیر مني. وایي زه په دې ټولو کې غیرتمن یم، الله تر ما غیرتمن. د الله د غیرت بیا تقاضا دا نه ده چې تا وړی پرېږدي، ستا به سترګې وژني. الله جل جلاله دې موږ له داسې حالته وساتي چې یو شی به موږ ته حق معلومیږي او بیا به موږ د هغه مخالفت کوو د خپل عزت دپاره، د خپل عبرو دپاره، د خپل جاه و جلال دپاره. او دا کیږي، دا سوي هم دي، دا کیږي، دا به بیا دا خلک مغضوب علیهم. مغضوب علیهم هغه کسان دي چې حق ور معلوم یې، په حق پوهېږي، د خپل مقصد دپاره غلط نوم پر یو حق پرست ږدي، د خلکو توجه ځینې رااړوي، د خلکو توجه ځان ته چلوي. دا خلک مغضوب علیهم دي. دا ډېر غلط خلک دي. دې باندې الله په غصه ده، پر دې باندې د الله غضب ده. ځکه دې ته خو حق معلوم ده، دا په حق پوه ده، نو دا په دغه ځای خو کفایت نه کوي چې په خپله په حق